عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله مصر ته فاتح مصر ته صاحب بن د مصر ښځې خشته ډېرې زیاتې واقعي خشته خلک دی نو چې حضرت عمر ته نو په مصر کې خو یهودیان هم عیسایان هم هغوی څه چل وکړ هغوی وی داسې کار وکړئ چې د مسلمانانو لوی لښکر را روان دی دا به تیر باسو دا به بربادو څنګه به بربادو وی په بازار کې به دوی تیریږي داسې نو بازارونو کې خشته جینکۍ راوباسئ او په لارو کې ورته ودروئ او په دوکانونو کې به جینکۍ راوباسئ سامان به خرڅئ څوک پرتوغاښ او څوک پیغ او څوک څو او چې دا مسلمانان د نشي اخلي ازادي ورسره وکړئ کوشش وکړئ چې دا ځان ته راکاږئ که دنه غلطه مطالبه مې کې ورسره مطالبه وکړئ چې دا موږ په دې فسق و فجور کې مبتلا کړو دا تباه دي بیا دا ولې مسلمانان نن دوه اربه مسلمانان دي په مخ د ځمکه کې او دا نن ټول د کافرانو د لاسه وال ټکول خوري د پیغمبر روایت کې صحیح حدیث ته حضور پاک دی چې کله دا محمد په فسق و فجور کې مبتلا شي کافر